د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود او محقق تازه لیدنه ترسره کړې ده او غواړي چې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره او د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره لیدنه وکړي. محقق دا ویلي دي چې سراج الدین حقانی دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د سولې سړی دی او په خبره یې سر خلاصیږي. هغه ویلي دي دغه دوه په افغانستان کې په بشپړه توګه سوله راولي او دواړو په خبره سر خلاصیږي. احمد مسعود ویلي دي که دغه دوه د افغانستان د سولې په هکله له نورو بهرنیانو سره وغږیږي نو په افغانستان به په څو میاشتو کې په رسمیت وپیژندل شي او دوی په خبره سر خلاصیږي. هغه ویلي کاشکې ټول داسې فکر درلودلی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یم. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د دوحې درېیمې غونډې وړاندې په وینا کې د طالب ضد یو شمېر څیرو څلورمه غونډه د دوشنبې په ورځ پیلوي چې ټوله پکې په راتلونکي سیاسي جوړښت کې د برخه اخیستلو لپاره پر یووالي او یوځای کېدو ټینګار درلودو. په دې غونډه کې د هزاره ترکمان یو شمېر محمد محقق وویل طالبان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د بین الافغاني مذاکراتو ته لیوالتیا لري. نوموړي ویلي ښاغلی حقانی او ښاغلی یعقوب مجاهد د سولې سړي دي، سره له دې چې حقانی په ډیرو جنګونو او چاودنو کې لاس درلود، خو وایي څوک چې جنګ سړی وي هغه د سولې هم دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا خیر چارې.